سلامونه کې هله کوم چې روغ جوړه خوشاله به اسم ملګرو زه تاسو ور محمد عمر رحیمی لغزنوي ټي وي یوټیوب چینل څخه الله دې وکړي چې روغ جوړه خوشاله به اسم ملګرو په یوې نوې ویډیو سره چې په دې ویډیو کې به ملګرو زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ چې د پروګرام ښایسته ډیزاینینګ وکړئ بغیر د څه کوډه. نو ملګرو وخت هم نه نیسم، ویډیو شروع کوو. تر هغه مخکې که چیرې تاسو نوي راغلي یاست زما د یوټیوب چینل غزنوي ټي وي ته ملګرو خامخا یې سبسکرایب کړئ او ورسره کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. درځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو تاسو به کیدای شي یو ډیزاین لیدلی یا به یو بټن تاسو لیدلی خلکو یو بټن ورکړی، نو ډیزاین یې ورکړی په هغه کې یو غټ کوډ ورکړی، بیا هغه کوډ پیدا کېده غواړي بیا ورکول غواړي. لیکن زه به تاسو ته نن ویډیو کې دلته ما یو دوه ساده ډیزاینونه جوړ کړي دي چې تاسو کولی شئ تر هغه ډېر ښایسته او ډېر ښه ډیزاینونه جوړ کړئ. نو هغه به هم زه بیا تاسو ته وښیم، خو تر هغه له مخکې اوس دغه ډیزاینونه درښکاره کوم. نو ملګرو دا ما بغیر د څه کوډه بغیر د هیڅ نه ما جوړ کړي، لکه داسې اوس دا هم یو بټن ده، هم دا هم یو بټن ده او دا هم ګوره دا یو بټن ما ورکړی، هم دا بټن ما ورکړی، هم دا بټن هم ما ورکړی. همدغه رقم راځم دا بل پروګرام کې هم ما جوړ کړی، ډیزاینینګ ما ورکړی ده، همدا رقم بټنان ما ورکړي دي، لکه یو دا بټن ده، هم دا بټن ده، ورسره که ګورئ تاسې دا نور بټنونه دي لاندې هم په دې رنګ بټن ده. نو دا خو هسې ما درته ما یو ساده جوړ کړی ده د کتلو لپاره چې څنګه راځي ښه راځي که نه راځي. ملګرو پکسل لیب یو ډېر مشهوره پروګرام ده، هم تاسې به ډېر لیدلی چې دا په پلی سټور کې هم شته او همدغه رقم تاسو له نور لارو هم کولی شئ چې پیدا یې کړئ. همدا پروګرام د پکسل لیب او ورسره سکېچوير، خو چې کوم کې موږ برنامې جوړو همدا ده. نو تر هر څه له مخکې په پکسل لیب کې به موږ ډیزاین جوړ کړو. نو د ډیزاین جوړېدا خالص شرط نه ده ملګرو، پرې وګورئ چې مخته کوم موږ یو طریقه باندې هغه څنګه په سکېچوير کې ورکوو ضروري شی هغه ده. هغه لپاره هم دا خط زه ایسته کوم. نو ملګرو دا رقم چې کله تاسو ته خلاص شي نو تاسې به همدلته راسئ، همدا درې ټکي چې که تاسو وینئ همدلته به راسئ. بیا به نو همدلته راسئ پکې د ایمیج سایز، هم که دلته نه تاسو ته پیدا ایمیج سایز، بیا تاسو چې کله همدلته راسئ همدغه ځای ته، همدلته چې کله تاسو کلیک وکړئ همدلته هم تاسو ته د ایمیج سایز همدا د میلاویږي، تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ. همدا ایمیج سایز ده، هم په دې کې تاسو کولی شئ چې یوې هایټ ته یوې وایټ ته، مطلب اوږدوالی او سیدهوالی. نو په دې کې چې کوم د وایټ ده دا زه ورکمومه، دا راولمه صرف اور صرف 200 ته. نو بیا دا رقم بټن چې تاسو جوړوئ داسې رقم بټن نه جوړوو، نو دا بیرته په هغه 1280 باندې کوم، هم کوم چې دغه ده همدا کوم هم دا 200 ته راولم، بیا داسې راځي. او که چیرې هم نور کم ایمیج سایز لږ یې زیاتوم 250 همدومره بټن راځي، یا نور هم زیات کړئ یا نور هم زیات کړئ، بټن پورې فرق لري. نو زه اوس داسې کوم ایمیج سایز همدغه 2500 کوم او دغه زر کوم، زر همدومره بټن د په دې کې دیني زه اوس بټن جوړوم. د هغه لپاره اول زه کلر سپین ورکوم چې هلته موږ ته هر شی صفا او واضحه راسي. نو د بټن د جوړېدا لپاره هم راځم دلته، هم چې کله دلته راغلاست نو تاسې به لیدلی شیپس، هم په دې شیپ چې کله تاسو کلیک وکئ نو دا رقم راځي. د دې کلر اوس بالکل ساده ده، نو دا زموږ شیپس دا راوند به موږ داسې کوي 22 هم کلر به دلته راسي، تاسو به د خپلې خوښې کلر ورکئ. همدا کلر ده، همدا کلر ده. زه اوس یو نوی کلر جوړوم پکې، کینسل اول ورې ساده کلر راخم چې ډېر شیان نه وي پکې. نو تاسو کولی شئ چې داسې خپل کلر هم ورکئ. 2 کلره جوړوم، په دې کې هم په دې چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو کلر به بدلیږي همدا رقم ته. دا په دې ډول کو او دغه ته راځم، دې کې همداسې کلر ورکوم، همدا بټن په دې کلر باندې جوړ شو. همدا داسې وړومه، همدا بټن جوړ شو زموږ چې کله همدا داسې راوستل
نو بیا لاندې راسئ سټرایک همداسې که تاسو غواړئ چې ورکئ او بیرته پورته راسئ ریډیس دا ورکموئ هم ستاسو خوښه ده همدا رقم ته یې ورکوم نو بیا چې کله کته راسئ نو بلر که ورکئ که نه کوئ اوس فلحال دلته مه ورکوئ نو مخته راځم چې کله دې خواته داسې راسم نو سټرایک هم دلته بل سټرایک هم راځي همدا سټرایک ور درې کومه بخښنه غواړم درې نه سو چې ډېر زیات نه سي بیا هلته ډېر بد ښکارېږي شیډو همدا ورکومه شیډو همدا کته راولم اوس که تاسو ګورئ زموږ بټن دلته بیرته غټومه چې هلته بیا سم راسي نو اوس بیرته هم که تاسو وینئ هم چې دلته راسي په دې ځای کې بیا دا ټرانسپیرنټ باندې به تاسو کلیک وکئ او ایمیج به دلته راسي تاسو به تصویر سیو کئ هم چې کله تاسو سیو ایمیج باندې ووال نو همداس به په دغه باندې سیو ټو ګیلري کئ نو همدا یو بټن سو اوس دویم بټن جوړېدا لپاره بخښنه غواړم ملګرو دا یو وارې ایډ ایسته کړم نو د دویم بټن لپاره ملګرو ورکومه سیز هغه هم د دې چې رالم ایمیج سایز ته 350 په 350 کې چې ووهئ تاسو کله دا به داسې راسي که دغه بټن تاسو غټ کړئ دا ډېر بد ښکارېږي نو د هغه لپاره به بیرته تاسو راسئ همدلته چې کله دلته راغلاست نو ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ همدغه بټن به وي چې کله یې دلته تاسو غټ کړئ نو دا به بیا هم سم راځي همدا بټن دا رقم سو چې غټ سو هم د دې اوس په بټن باندې به کلیک کړئ تاسو هم رابسئ شیډو ته دې شیډو لږ کمه سوي ملګرو څه مه نه معلومېږي ضروري شی ستاسو شیډو ده هم دا شیډو به هم دلته راولي هم نو دا بل به ملګرو هم دلته په 40 یا تر 150 پورې راولئ چې کله هم دا داسې راوستله ستاسو یو به داسې بټن جوړ سي نو همدا بټن چې کله جوړ سو همدا بټن به هم دغسې په 350 کې هم زه سیو کوم همدا بټن سو اوس یو بل بټن هم جوړوم د هغه لپاره بیا راځمه ملګرو بخښنه غواړم دا زما کوم پکسل لیب چې ده دا بغیر د پیسو والا ده چې کله دا دغه غواړي مطلب دا ایډونه راوړئ نو بیا راځم هم په دې بټن باندې چې کله تاسو کلیک وکړم دا نشان به هم دلته وي ایډیټ باندې کلیک کوم چې کله راغلم دلته دا ګول کوم چې کله مو ګول کو هم بیرته اوس غټومه چې پوره هم دلته راسي پکې هم دا دلته راغی نو همداسې سو دا بټن په دې کې شیډو چې لږ کمه کم ملګرو یا لږ سیټ کمه نو بیا به شیډو سمه راسي همدا به پوره کمه ملګرو نجمه په 0 به کم بخښنه غواړم ملګرو همدا همدغسې راولم په 0 یې دروم همدغه رقم سو اوس که دلته زه شاډو لږ ور زیاته کړم نو ملګرو همداسې صحیح ده همدا زما بټن سو همدا بلکل په درمیان کې که تاسو راولئ نو ډېر ښه سو دا یو بل بټن سو همدا هم سیو کوم او دا اوس موږ تصویران سیو کوو اوس د دې ضرورت موږ ته نشته اوس ملګرو ورځو سکېچوير ته چې کله موږ سکېچوير خلاص کړو نو دغسې یو شکل به موږ ته راسي نو چې کله هم دغسې راغی نو د نوي پروګرام لپاره همیشه موږ په دې جمع بټن باندې کلیک کوو نیو پروجیکټ دلته نوم زه ورکومه ډیزاین دلته نیو هم ورسره لیکم چې هلته بیا موږ ته معلوم سي تیر هم نو کریټ اپ هم په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو د هغه لپاره اوله وارې لینیر وي د دې کوم پراخوالی چې دا همدا پوره راسي دا رقم بیا همدا سکرول وي دا چې کله ملګرو تاسې ور واچوئ
دا بیا تاسو کولی شئ چې هر څو شیان ورکړئ هم په دې کې به لاندې دلته شیان تاسو کولی شئ ډېر ورکړئ بیا لینیر وي لینیر ایچ رقم د دغه هایټ یې کم ورکومه هایټ یې دلته ډېر زیات شو ملګرو نه ملګرو بخښنه غواړم دغه ورکوم لینیر وي ورکومه هم د دې چې کوم پراخوالی ده هغه میچ پیرنټ ورکوم چې څومره د درغجې پورې ورسیږي هغومره باید راسي اوس لینیر ایچ راخمه چې څو بټنان ورکوي همغومره اچوم نو د هغه لپاره په دا یوه لینیر کې وي دوه دانې ورکوم یوه دوه په دا بل کې هم یوه بلې دوه هم دوه ورکومه د دې کوم چې ویټ ده هغه اقدامه 115 او هایټ هم 115 د دا بل هم 115 او ویټ هم 115 همدغه رقم د دې مارجن دا به ورکومه ملګرو 10 د دا بل هم ورکومه 10 ملګرو دا ګوره لږ زیات سو دورې ووتل که تاسو وینئ نو د هغه لپاره به تاسو کوم چې زموږ بټن ده همدا به لږ ورته وړوو نو د 115 په ځای به 115 کم همدا به هم د 115 په ځای 115 په ځای 115 کمه هم په دواړو کې دا بل مې هم نه کوو هغه به هم بېرته وکړمه دا ګوره اوږدوالی غټ سو 115 په 115 کې همدا رقم دا دوه بټنان راغلو دا دوه به هم دغسې کوي مطلب چې تاسو هلته څنګه بټنان ورکوئ 115 ویټ 115 چې کله هم دا داسې ورکوم دغه بیا مرجن پلس د دا بلغه هم لس چې کله هم دا بټن سو او یو دغه بټن ده د دې بټن ویټ ورکومه تقریبا 80 یا 15 چې ورکوم همدومره صحیح ده همدا راغی هم د دې دا شاته بیکګراوند عکس ده همدا کم بیا ور بدلول نو اوس راځم ملګرو تصویر ور اچوم د تصویر ور اچولو لپاره هم په 3 ډاټ 3 خالونو باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به راسئ ایمیج ته هم چې کله ایمیج ته راغلاست هم په دې به دلته تاسو کلیک وکړئ د جمع په نشان باندې هم ایډ ایمیج دلته به کلیک وکړئ هم دلته چې کله تاسو کلیک وکړو نو پکسل لیب کې چې کوم تصویران سیو کړي نو هغه تر اوسه پورې هم لا دلته نه ده راغلی زما په موبایل کې کله کله نه راواړوي نو یو ور فوټوز خلاصوم بیا هم البم ته ورځم چې کله البم ته ورغلم اوس خپله دلته راغی هم دا د پکسل لیب راغی چې کله پکسل لیب راغی هم دا 3 عکسونه موږ جوړ کړي وو هم دا ور اچوم هم په ډن باندې ورته دلته تاسو کلیک وکړئ ستاسو په اړه کې به کیدای شي تصویران بل رقم راواړوي خو دغه تصویران به راواړوي دلته به دا ایسته کوئ دلته به یو شی ورسره ولیکئ مطلب په انګریزي حروفو باندې نیوین او دا مای کلیکشن باندې چې کله تاسو وکړئ نو دا به ستاسو په پروګرام کې همیشه لپاره پراته وي خالص په دغه پروګرام کې نه مطلب د همیشه لپاره نو اوس چې کله راغلمه یا مې دا ویډیو ختمه سي ملګرو دا مې ایسته که نو اوس چې کله دلته په دا اول لینیر باندې چې موږ ور اچولم دلته کلیک وکړو نو دې خواته راسو که تاسو لیدلی بیکګراوند ریسورس په دې باندې کلیک وکړو دا اول ور اچوم که تاسو ګورئ ملګرو ډېر ښایسته راغی خو بیا هم په دې کې ګریویټي سنټرل او دا بل دا دواړه هم داسې وکړئ او لی آوټ ګریویټي هم دا رقم راولئ نو دا تصویر که تاسو ورته وګورئ هم دا لږه غټ معلومیږي نو د هغه لپاره به زه لږ د ویټ ور زیات کړم د 80 به یې کړم 80 هم لږ کم معلومیږي
پوره سل کوم چې بیا څنګه راځي ملګرو او پوره سل چې مې کوم صفا راغی بټن او په دې کې زه اوس دلته یو بټن وراچوم یا بټن نه همداسې یو خط لیکم هر شی چې تاسو ولیکئ بټن ده دا بټن ده بټن هم ورچولی سئ او عکس هم ورکولی سئ ټیکسټ هم ورکولی سئ بټن چې کله تاسو ورکئ د بټن لپاره ضروري شی دلته بیکګراوند ریسورس باندې چې کله تاسو راسئ نن لیکلی ده بیکګراوند کلر هم نن لیکلی ده ټرانسپیرنټ به هم تاسې وکئ هم چې کله دا تاسو بټن دلته زه نوم ورکوم بټن لپاره ټیکسټ سایز یې صحیح ده هم ټیکسټ ده بټن په ځای ورکوم هم اوس ګوره بټن به همدا رقم راسي ملګرو دا ځای به نه راځي اوس ټیکسټ سایز ورغټوم 25 ږدم دا څنګه بټن سو ملګرو تاسو خپل وګورئ چې یو ډېر ښایسته بټن سو ټیکسټ سټایل ده دا بولډ کوم هم ورسره ټیکسټ کلر ده هم ټیکسټ کلر تاسو کولی سئ چې همدلته کېږدئ یا ایډ کلر واچوئ چې کوم کلر تاسې نوم ورکوئ هغه نوم هم زده یي بیا هغه هم ورکوئ همدلته هم تاسو کولی سئ چې هر کلر ورکوئ همدا زیډ ورکوئ همدا زیډ راغی او ورسره په دا دویم کې هم بیکګراوند ریسورس ته راځم دا دویم ورچوم په دې کې هم بیکګراوند کلر نه بیکګراوند ریسورس همدا ورچوم نو ملګرو د دې ویټ هم هر شی انشاءالله سم دی همدا پیډینګ دا چې کله تاسو زیرو کوئ نو دا به نور هم ښایسته بیا هلته راځي همدا پیډینګ زیرو سو همدا بټن سو همدلته تاسو کولی سئ چې امیج یو تصویر واچوئ د تصویر لپاره هم ګریویټي همدا دلته داسې کوئ په بټن باندې لاندې ما کلیک کړی ده په تصویر مې هم کلیک نه ده کړی تر اوسه نو دلته د تصویر ورچولو لپاره هم تاسو کولی سئ امیج لایبرري ته ورسئ همدا چې د دې کوم خپل تصویران دي همدې کې تاسو کولی سئ چې هر تصویر راواخئ ور واچوئ لکه زه چې ورکوم د ګرې کې دا ورکوم فلحال یو بل هم رقم دغه یو رقم ملګرو نو اوس دې لپاره چې کله تصویران هم دلته راغلم په دې تصویر چې کله تاسو کلیک وکړئ امیج همدا رقم ورچومې په دې سکیل چې تاسو کله دې باندې فټ سینټر باندې ووهئ سینټر باندې یا فټ سینټر هم صحیح ده ملګرو نو همدا تصویر اوس فلحال دومره راړوي دا دوه ما زیات ورکړي همدا چې ورکړئ بیا تصویر هم په منځ کې راړوي پیډینګ زیرو ده همدا ورکوم 8 ماته صحیح دي همدلته د تصویر سایز چې څومره موږ هغه ورکړی و هغه موږ 125 ورکړی و باید دا سل ورکړو همدا رقم هم سل دا تصویر راغی دا تصویر خو ما ډېر خام راخیستی و اوس که دا بل ورکړو ملګرو نو بیا تاسو ګور د موبایل خپل تصویر هم ورکولی سئ یوازې دا نه ده چې تاسو دا تصویر ورکړئ په دې کې دغه رقم تاسو بټن هم ښودلی سئ او تصویر هم تاسو کولی سئ چې کېږدئ د هغه لپاره ګریویټي هم داسې کوم ملګرو د بټن به تاسو ټرانسپیرنټ راوړئ بیکګراوند ریسورس بټن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ بیکګراوند ریسورس نن ده او بیکګراوند کلر ټرانسپیرنټ ده همداسې په بټن باندې تاسې زه به دلته لیکم ټیکسټ تاسو کولی سئ چې په پښتو هم ولیکئ غزنوي ټي وي همدا ولیکل سو ټیکسټ سایز 14 کوم معیار سو چې تاسو کولی سئ ویې کړئ همدا بولډ کوم چې همدا رقم راسي همدا اوس دغه رقم راغی ورسره تاسو کولی سئ خپل تصویر هلته نور ښایسته ډیزاین کړئ په دې کې ورکوم هغه کوم چې ګول موږ جوړ کړی و هغه ورکوم بیکګراوند ریسورس همدا سو په دې کې همدا ورکوم نو ملګرو دا هم ستاسو بټنان سو او کوم چې دا شا تصویر ده همدې رنګ که تاسو تک سپین ورکړئ
نو هم به نور هم ښایسته راسي زموږ پروګرام همدغه ده او نور د ښایسته ډیزاین لپاره له ما سره اوسئ نو اوس ګورو پروګرام چې فلحال څنګه راغی او بعد کې به انشاءالله زه نور هم ښایسته ښایسته ډیزاینونه درته راوړم نو لږ صبر انسټالوم یې د انسټالېدا لپاره ملګري همدا د پروګرام انسټال سو اوس که تاسو ګورئ همدا بټنان ما ورکو ما ځم د بټن ډیزاین ورکو چې کله ما تاسو ته وښودل چې دا رقم ډیزاین ورکوئ نو تاسو کولی شئ چې تر دې هم ښایسته ډیزاین ورکوئ چې څومره ستاسو سوچ یې هغه رقم ډیزاین ورکوئ او ښایسته ښایسته ډیزاینونه ورکوئ نو زه به هم تاسو ته نور ښایسته ډیزاینونه راوړم او تاسې هم جوړ کړئ که مو خوښ سو نو په کمنټ کې راته ولیکئ چې تاسو ته خوښ سو که یا نو زه به تر دې ښایسته بل ډیزاین هم درته راوړم نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره شریک کړئ او چینل سبسکرایبېدل مه هېروئ چې تاسو سبسکرایب کړئ نو زموږ د نورې ښایسته د پروګرام په هکله ویډیوګانې تر تاسو پورې راځي مننه الله مو ژوندي او آباد لره د الله په امان